نجیب الله شینواری سپیکس نه د پاکستان او افغانستان ترمنځ لومړی T20 بنن شارجه کې ترسره کیږي. زه سره د خپل خوخي د دوانو ټیمونو 11 کسان شیر کوم. غزما د خوخي 11 وس دا کرکټ ایکسپرټیز چې دا مار د چوي دا توتیشا نظر نه دا ایکسپرټ نظری چې څوک په کرکټ تاسو کې پويږي د خپل خوخي 11 شیر کولای شي. کامنټ ته موجي یو منګ ستاسو نظر چې دی د هر چا قابل قدر دی، خو چې نه پوهیږي نو بس بیا ګوره یا تیریږه. رازو 11 ته د افغانستان د طرف نه ګوره مهمه دا ده چې کوم 11 دوی لوبي که سی 11 لوبي د افغانستان د لپاره بهترینه موقع ده چې دا سیریز وګټي. خو 1 by 1 گیم، اول گیم بیا دویم گیم بیا دریم همدغه سي د ترسره شي. خو زما په نظر باندې چې سی ټیم ولوبول شي د ځلته دواړه ټیمونه خسي برابر دي، ځکه محمد رضوان او بابر اعظم شاهین افریدي دا هغه خلک دي او فخرزان چې دا درې خاص کنه چې گیم چینجرز دي. دا د پاکستان ټیم ته زیات اج ورکاوه. اوس د پاکستان او افغانستان ټیم زما په نظر خسره په توله کې برابر دي. د افغانستان 11 اوپننګ ته دا زما نظر دی صدیق اتل صاحب ورسره ابراهیم زادران. ګوره صدیق اتل تاسو ته معلومات وشي د پیژنې نه، خو اٹیکینګ پلیئر دی، خل وړ دنګ دی، خپل شاټم ورسره شته او ډاون د ګراوند شاټونه هم خوهي. ابراهیم زادران که ون ډاون راځي نو هغه زیاتره بالونه خوري، دا زمونږ په ځای مخالف ټیم ته ګټه کوي. اوس کته مثلا په 2 بالونو باندې 50 وهي نو دا مونږ ته ګټه نه کوي. نو د خاطر اوپننګ ته دا خدي چې دا یو اند د نیولې. بل افغانستان ته د سالډ بیټسمنانو ضرورت هم دی، نو دا عمل ته شدی ورسره ون ډاون عثمان غنی. ګور افغانستان همیشه کلاپس کی یو سلو شل یو سلو دیر شو دی سکورونه کې افغانستان باید د شارجه په وکټ باندې زمون کم از کم ذهن کی چې یو سلو شپېته اویا اتیا دغه سکور وکړو. هغه د پاره تاسو سره سی بیټینګ لاین اپ پکار دی. نو ون ډاون عثمان غنی چې انذر سالډ پلیئر دی، وزما په نظر دوی باید کوشش وکړي چې دا عثمان غنی او دغه ابراهیم زادران باید 15 بالونه یا دینه کم باندې 50 وهي، دینه زیاتو باندې چې هغه مشتا تاوان کوي. نمبر 4 رحمان الله ګربز. یس د اوپننګ په ځای ګور هغه راشي یو بل باندې دسی شي شپږیزه وای څلوریزه لاړ شي، نو دا پریشر راختا کی په نورو کسانو باندې وکټ تیم زر لاړ شي. هغه په ځای چې نمبر 4 راشي دا اوس دسی پوزیشن دی چې تا ته پلیټ فارم سیټي موست لایکلی دا دو پلیران تا دسی پلیران دي د افغانستان چې دا 10 اورو پورې ارتا خامخا بیټینګ کوي او په دې 10 اورو کې باید د افغانستان سکور کم از کم اتیا رنزي وي، دغه سی یو 15 یا اتیا دغه ترمنځي. اخیری 10 اورو کې افغانستان د پاره بیا ټول سم دغه د زمرو غوندې لوبه ده، هر یو سړی دی د زړه د خلاصه لوبه کوي. دا پکې نشته دی وروره چې تا کومه غلطي وکړه، ایټس بلیم گیم دغه نشته. بس هر سړی باید کوشش وکړي چې خپل سټرایک ریټ چې دی 200 مطلب په 10 بالونو 10 رنزي په 15 بالونو 10 یا زیاتې دغه سره رنزي. نو رحمان الله ګربز نمبر 4. نمبر 5 کریم جنت. موقع ته وګورو که ټایم دغه نجیب الله زادران دی مخکې کی، خو که وکټ زر خطا شي وي نو کریم جنت ته نمبر 5 کی، نجیب الله زادران نمبر 6، نمبر 7 محمد نبی. د محمد نبی صاحب ډیر تجربه کار دی، دونه میچونه کړي دي، زما په نظر باندې دلته باید خامخه ځان وخی کوي نخي نو بیا دی مخخه وکی. نمبر 8 راشد خان خضر زمار کوي. نو بس د خلکو چې دی هر یو نموج دا غواړو چې مثلا په 10 بالونو 10 رنزي 15 رنزي دغه سي د کوي کو چلیده کینه خامخا یو دو پکې چلیږي او چې هغه دوه چلیږي هغه ستا دا ټارګټ یو سلواتیا تا یو سلوویا تا رسي. نمبر 9 عظمت الله عمرزی. بیټینګ هم درته کولای شي، بالینګ کو تاسو کو ته اٹیک بالینګ خ بهترین کوي. نمبر 10 فضل حق فاروقی. 11 نور احمد لکنوال. یس مجيب میسټری سپینر د هغه اٹیک بالینګ کوي او اٹیک نه روسته بالینګ نشي کولای. افغانستان ته روسته د سی بالر پکاره چې وکټ واخلي. اٹیک کې تاسو سره فضل حق فاروقی ورسره عظمت الله عمرزی شته دی. نو دا دنه به استفاده وکړو. بیا کریم جنت نه باید بالینګ کې استفاده وشي چې معلومات وشي. ګوره تیر په هیر اوس شاید امپروف شوی، خو زما په نظر باندې باید موقع ورکړل شي. دغه د افغانستان هغه 11 کسان دي. نور احمد تاسر لیفت آرم چاینا مین دی، وکټ درته اخیستی شي په میډل اورونو کې او دا به د افغانستان د ګټې لپاره ډیر مهمه.
اوس راځو د پاکستان 11 کسان. پاکستان اوپننګ ته عبدالله شفیق او دغه سایم ایوب دا دی واچي. 1 ډاون د محمد حارثي. نمبر 4 دی محمد نواز. یس محمد نواز. کچرتا شان مسعود پاکستان په دې پوزیشن کې اچي. شان مسعود همیشه په 2-3 بالونو 50 وهي نو زموږ د پاره به ډیره خشي. دې مطلب دا د پاکستان سکور به کمی کاغوی اول بیټینګ وکي او کچېزنګ کې همې مونږه اسارولای شو. نو شان مسعود د پاکستان په ځای افغانستان د پاره زیات ګټور دی. ګورو چې څنګه چل کی. خو زما په نظر د پاکستان ټیم کې نمبر 4 محمد نواز خدی. ځکه تاسو یو ایکسترا د څه دغه درکې چې گیم چینجولې شي دغه کې کویک سکور هم درکولې شي. بیا نمبر 5 افتخار چاچا. نمبر 6 اعظم خان. نمبر 7 شاداب. نمبر 8 افتخار. دا اوس تاسو سره ګوره نه افتخار نه سوري اماد وسیم. دا تاسو سره هغه ټول پلیران شو چې سم بیټینګ دغه کوي. اوس تا خوخه که ډیفنسیو پالیسی سرزي نمبر 9 کې فهیم اشرف اچولای شي چې ایکسترا بیټینګ هم درته کوي. خو زما په نظر ښه بدای چې نمبر 9 کې دی دغه نسیمی. نمبر 10 احسان الله. نمبر 11 هغه زمان خان. نو دا درې تاسو سره داسې فاست بالران شو چې ښه ښایسته ریګولر فاست بالران. تاسو سره 3 سپینران شو. یو اماد وسیم، یو محمد نواز او یو لیگ سپینر دغه شاداب. ورسره چاچا هم بالینګ کولای شي که ضرورت راغی کران غی. نو پاکستان بیټینګ تقریبا اتو پورې بیټینګ کولای شي. نسیم شاه یو نیور نو هر څه کېدای شي مګر کته پاته کسانو بیټینګ باندې نشي ګټلای نو هغه نه هم تاسو دومره فرق نه کوي. نو دغه زما په نظر باندې پاکستان ټیم دی راځي چې څوک به وګټي. که دغه ټیم افغانستان د ازما چې کوم دغه وی لګاوه وی لوباوه نو د افغانستان چانس زما په نظر شته دی. اوس دی کې خو زه ما ته څه وي چې د زړه او دماغ خبره ده نو زه به ورته داسې پریډکشن در نه کوم اګزیکټلی. اب میچ ته پرېږدو چې څوک یې دغه کي. میچ نه به زه خوند والم کلاري خامخا یو به یې ګټي یو به یې بیلي. خو چې چا زیاته خواري وکړه چا زیات افرټ واچاو چا چې سی فیلډینګ وکړه نمبر 1 کیچونه ونیوه چا چې بالینګ سی لاین او لینس سره وکړه او چا چې بیټینګ ریسپانسیبلی وکړه. مطلب د شارټ بال ته صبر کول. اول 15-10 بالونه په دې باندې خیر دی 15 رنزې وکړه د اوپنران. بیا هغې نه وروسته هیټینګ وکړه. نو دغسې سلسلې سره ګورو به چې څوک یې ګټي. خو هیله ده چې میچ ښه ښایسته په امن مینې محبت سره وشي. دغسې وشي لکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو په شانتې روژه ده. او زما فکر نه چې شارجه کې څوک بیا دا غلطي وکړي ځکه ډایرکټ به ډیپورټ کېږي. اوس که ته غواړې چې ډیپورټ شي هغه ستا کار دی وروره. موږ خو امریکا کې یو میچ نه خوند اخلو. دا کرکټ دی همداسې رواني. ګورو به څه چل کېږي. ستاسې ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه. خدای په امان. سلام علیکم.